خو د پښتنو کلتور دی او زمونږ چې څومره خادیانې به مخکې کېدې نو هغه به په دې ډولۍ دا طریقه به وه. اوس دغه دی نو موږ دا وایو چې بېرته دا خوشحالیانې زمونږ د پښتانه بېرته خپل زوړ کلتور ته دغه شي. دا موږ دغه شانتې د خپلې خوشحالیانې دغه کوو. پلوشې سوک دې زما په دنیا دی کې پلوشې سوک دې زما په دنیا دی کې نن د خندا ورځې دي ستا د ښکلا ورځې دي دیدن دې غواړم زه زما او ستا ورځې دي د چا نه کمانۍ نن په سیالۍ کې بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه دربیز جلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربانه دی. د پروګرام پښتو فاند سره ستاسو د خوږ در ملګری طاهر رحمان ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. خبرونه د همیش په شان ولسخېلدا وخت چې بلامبټ ته ملګری کیو ملک آباد ته هغه علاقه ده. دا تنویر بای او شهزاد بای واده دی جی او مخکې چې کوم رسم رواج جی ډولۍ هغه رواج دی جی ټانګه ده او ماشاءالله تاسو اوس ګورئ جی تنویر بای واده دی او ورسره شهزاد بای دی جی او